بسم الله الرحمن الرحیم. د لیونی حاجت پوره شه، په لاره ځي په کاڼو ولي زیارتونه. ډېرو خوږو دوستانو سلام او ښې چارې. باور څه شی دی؟ د همدې موضوع د شاربلو لپاره ستاسو په خدمت کې یوه پتمنه او ګلالۍ پیغله چې په یو څڼور او مټور ځوان باندې زړه بایلي، خو ستونزه دا ده چې پلار او وروڼه یې هغې ته په نکاح نه ورکوي. دا بېچارهګۍ درې پنجشنبې هر مازدیګر لوڅې پښې په همغه سیمه کې د کوم بابا زیارت ته ځي، په پلو پورې نظرانه غوټه کوي او هلته یې بیا منجاور ته په کچکول کې اچوي، د خپل پلو نه تارونه راغوڅوي او د بابا د زیارت د پاسه چې کوم د کیکر او د غز ونه ولاړه ده یا خوا او شا کټارې دي، په هغې پورې دغه تارونه تړي، ګوندې چې د دلبر او دلبرۍ دغه مرام ته ورسېږي. همدا باور دی. یوه مېرمنه ده چې 10 کاله د واده کېږي یا 9 کاله کېږي یا زیات، خو په طبي لحاظ بېچارهګۍ شنډه ده او یا هم میړه یې د دغه نعمت نه محروم دی چې د دوی دواړه د اولاد خاوندان شي. دا بېچارهګۍ د خپل ښار یا د خپل وطن نوموتو متخصصینو ته ځي، البته د ولادي او نسایي ډاکټرانو ته، او بلا پیسې لګوي، خو بیا هم غېږه یې تشه ده او محرومه ده. بالاخره یو څوک مشوره ورکوي چې فلاني بابا ته یا منجاور ته یا خانقاه ته لاړه شه، هغه به درله تعویض وکړي. هلته ځي، هغه له هم نظرانه ورکوي، هغه ورله تعویض لیکي، خدای خبر څه شی پکې لیکي، څخت ورته لیکي او دا بیرته خپل کور ته راستنېږي. هغه څخت د کوهي په اوبو کې 3-4 ورځې څکي او دغه راخلي، دغه تعویض په 4-5 رنګارنګ ټوټو کې تاو کړي او بیا د ښه مټ نه وتړي، ګوندې چې غېږ یې له ماشوم څخه ډکه شي. همدا باور دی. تاسو ته په یاد چې په 2019 او 2020 کلونو کې د کرونا دغه نړیوال وایرس ټوله دنیا لیونی او سرسام کړه. کلیوال او د ښاروالیو کاریګر د تابوتونو په شمارلو او د قبرونو په کیندلو باندې ستړي شول، او بالاخره د سعودي حکومت اعلان وکړ چې په دغه 2 کلونو کې به دغه د حاجیانو تعداد به چې 2-3 میلیونه به بیخي محدود کړي، یعنې د 2 زرو ته یې راښکته کړه. همدارنګې امر وکړ چې په دواړو حرمینو کې د مکې او د مدینې منورې دلته به دغه څوک چې لمونځ کوي نو دوی به لااقل دغه په صفونو کې به هر سړی به د بل نه به 1 ګز فاصله نیسي. په همدغسې یو خوړین او زبېښلي او همدغه کې چاپېریال کې په یوې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو مبارک پیر صاحب ولاړ دی او په قطار کې ورته د مریدان یې ولاړ دي او دوی ورته خرما راخلي، په د خپله مبارکه خوله کېږدي، په لاړو یې ککړوي او بیا یې دغه مریدانو ته ورکوي او هغه یې په ډېر شوق او اشتها سره یې په خوله کې اچوي. همدارنګې چا ورته بوتلونه، سرلوڅي بوتلونه نیولي، چا ورته د اوبو ګیلاسونه نیولي دي او هغه پکې تف کوي، لاړې پکې اچوي، د دم سره البته دم او چف کوي او دوی په سر راړې بې خیره یې نوشیجان کوي، ګوندې چې د کرونا د مرض نه خلاص شي. همدا باور دی. په یوې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو اخوند صاحب په جومات کې د منبر په سر ناست دی او بلا خلک ترې راچاپېر دي او دا وایي چې هر شب جمعه الله متعال از عرش معلا به کربلا می آید تا از قبر مطهر امام حسین علیه السلام 7 بار طواف نماید. لاندې ورته خلک ناست دي، د ده خبره مني او ټول ورته وایي چې صلوات بر محمد و آل محمد. همدا باور دی. په یوې بلې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو جناب په محراب کې ناست دی او خوا او شا ډېر خلک د ده نه هم راتاو دي او دی وایي چې په اردو البته خبرې کې دی وایي چې د هرې جمعې په شپه باندې دا ټول کائنات د غوث پاک سرکار، مطلب یې دی شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب دی، چې د هغه د قبر نه دا ټوله دنیا د هرې جمعې په شپه باندې گردش کوي. دا خلک ورته ناست او ټول ورته وایي چې سبحان الله سبحان الله. همدا باور دی. یو مورزادي نابینا چې په سترګو باندې معذور دی، که هغه هر څومره سپینګیری هم شي او هیڅ هم په ژوند کې نه یې لیدلي، چې له هغه نه پوښتنه وشي چې سکاره څه رنګ لري، نو دواړه به درته ووایي چې
تور او که ورته ووایې چې د واورې رنګ څه رنګ دی نو دا به درته ووایي چې تک سپین ده نه دی لیدلي خو د ده ته دومره تلقین شوی دی او دا خبره ورته دومره تکراري شوې ده چې د ده د زړه په تاخچو او د موضوع په دې حجرو کې دا خبره ناسته ده همدا باور دی یو تکړه سنګ تراش خپل وسایل راخلي او یوه تیږه توږي یا د انسان په بڼه او یا هم د حیوان په بڼه بالاخره هغه ته دغه ورکوي سیقل ورکوي او خوی کوي او بیا د عبادت ځای یا معبد ته وړي هلته ورته د تعظیم سر ښکته کوي او هغه په یو خاص عقیدت هغه ته قایلیږي ښه پوهېږي چې ده په خپل لاس دا تیږه توږلې خو بیا هم سر ورته ښکته کوي دا باور دی دوستانو د دې لنډو بیلګو نه داسې ښکاري چې باور یو فکری او عقیدوي بهیر دی یا په بله معنا باور یو ازغن سفر دی چې د لمر او د سوري په دې پیوند کې سړی په هغې لاره باندې ځي دا نه لسانس نه ماسټرۍ نه پی ایچ ډي او نه د کوم لابراتوار تحقیقاتي څېړنو ته ضرورت لري هغه څه چې سم وي که ناسم وي خو چې د انسان په زړه کې ځای پیدا کړه هوډ او اراده ورسره ملګرې شوله او په هغې دا وویل چې همدا څه چې زه کوم دا حقیقت او واقعیت همدا دی همدغه باور دی د یقین چې په عربي کې د باور په معنا ده دا کلمه 28 کرته په قرآن کریم کې راغلی ده او دو ځلې د مرګ په مفهوم ده او 6 کرته د باور عقیدې بصیرت هڅې او هوډ په معنا ده اوس خبره دا ده چې دغه باباګان زیارتونه او دغه زمونږ د مذهبي عقیدې له لحاظه محترم شخصیتونه که څوک 100 کاله مخکې وفات شوی که څوک 1500 دی او که څوک 1000 کاله مړ دی خو دوی مړه دي په قبرونو کې پراته دي خپل خالق ته تللي دي او اډوکې هم د ډېرو خاورې شوي دي نو اوس پوښتنه دا د عزیزانو چې موږ تاسو د سختۍ بېوسۍ او مایوسۍ په حالت کې موږ دغو باباګانو ته فریاد او چیغه وکړو که هغه خالق چې هغه ژوندی دی تلپاتې دی زورور دی او په خپل سپېڅلي کتاب کې فرمایي چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید موږ دغه ته هغه ته یعنی دغه انسان ته ما او تاسو ته له دغه شارک څخه هم نږدې دی نو اوس موږ باور او عقیده او د تمه له ده څخه یې وکړو که د دغه باباګانو څخه دا پوښتنه راته تاسو په خپل کامنټس او تبصرو کې ولیکئ او یوه بله خبره نن سبا دا د پیالو پورته کول ډېر رواج شوی دی چې په دې کې به څه حکمت وي الله مې د زاړه ایمان ته خیر کړي مینه او مننه